لکه د عامو خلکو څه ناسه دیاړي هم کوم، نامه یې نه اخلم یو تن سره یاري هم کوم. او زه د خپل کلي په شریفو هلکانو کې یم، زه د خپل کلي په شریفو هلکانو کې یم، لوپر مین نه یم خپله مزدوري هم کوم. او د نیمې شپې د کلي هاغه سر کې نه کینم، د نیمې شپې د کلي هاغه سر کې نه کینم، د خویندو ورور یم د کور څوکیداري هم کوم. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو ورور امیر قرار په خپل ادبي پروګرام د زړه قرار کې. تاسو کتلی همیشه هم دا هڅې وي دا تکل وي چې دا شاعران ملګري دا لیکوالان ملګري راولي او ستاسو دپاره نخښته شعرونه غزل نظم ریکارډ کوو. دغه شان دی کې مې نن یوه هڅه کړې ده او تاسو به همیشه کتلی وي زموږ په دې پیج باندې زموږ د چینل کې چې کم تاسو مونږ کتلي چې زموږ کیمرامین نو بالکل یقینا کم چې زموږ د زړه قرار پیج دی یوټیوب امیر قرار چینل دی، نو څونه ویډیوز چې تاسو ګورئ نو هغې کې چې څومره مطلب کیمرا ورک کېږي څومره زموږ ریکارډینګ کېږي نو هغه ټول چې کوم دی موږ سره ایاز ارماني صاحب کوي. نو غوښتل مې چې د ایاز ارماني صاحب نه نن خشته خشته شعرونه هم ریکارډ کړو او ستاسو مخې ته نن دی هم راولو. ایاز ارماني صاحب ډېره مننه دا وخت راکولو او ملګرو سره به ډایرکټ نوې نوې شعرونه چې کوم دی شریکوو. ښه جي مننه خو د ټولو ملګرو مو د مینوالو چې موږ خوښوي زموږ دا ټکه پکه شعرونه یو دا خوښوي او بیا د امیر قرار ورور هم ډېره یو جهان مننه. او شعرونه وایو ټیم داسې دی چې ټیم روان دی او ناوخته دی نو ډایرکټ په ډایرکټ څو شعره وایم چې دا ستا د ډول او سینګار نه مې اوس یره کېږي، دا ستا د ډول او سینګار نه مې اوس یره کېږي او په محبت کې د ریبار نه مې اوس یره کېږي. ځان له یوازې چې ته دشته او بیدیا کې ښیم، ځان له یوازې چې ته دشته کې او بیدیا کې ښیم، بې ننګه یاره ستا د ښار نه مې اوس یره کېږي. مننه. او په خوله یوه او په زړه بله بې ایمانه یاران د دغې خلکو د کردار نه مې اوس یره کېږي. مننه 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 مننه. په خوله یوه او په زړه بله بې ایمانه یاران د دغې خلکو د کردار نه مې اوس یره کېږي. او بس دی د ټولو یارانو نه مې قسم کړی دی، بس دی د ټولو یارانو نه مې قسم کړی، نه جي بس نه ساتم د یار نه مې اوس یره کېږي. او څو شعره وایم چې دا شعرونه دې صرف غټ سترګو ته ډالۍ وي چې بېشکه ډېرې روانې سترګې خدای دله درکړي دي، بېشکه ډېرې ورانې سترګې خدای دله درکړي او دا کمې بلاګانې سترګې خدای دله درکړي دي. او بلخا بلخا زلمي دې پې والله خاورې یې کړل، بلخا بلخا زلمي دې پې والله خاورې یې کړل، نیازبینې زرګرانې سترګې خدای دله درکړي دي. او شعر دی چې چشمې پې لګوه چې د نظره چېرته نشي، چشمې پې لګوه چې د نظره چېرته نشي، ښې سمې قاتلانې سترګې خدای دله درکړي دي. او شعر دی چې په یو نظر کتو سره زړګی پر هر کې، په یو نظر کتو سره زړګی پر هر کې، څه داسې قاتلانې سترګې خدای دله درکړي دي. یو غزل در سره شریکومه او دا غزل در سره په ترنم شریکومه چې تا په غونډه زه شنه خالونه یې هودل، و چې تا په غونډه زه شنه خالونه یې هودل، نو ماته دې په زړه باندې داغونه یې ښودل، و چې تا په غونډه زه شنه خالونه یې هودل. په ما باندې هغه ورځ د قیامت کمانه وه، په ما باندې هغه ورځ د قیامت کمانه وه، و رقیب ته چې د لاسو کې لاسونه یې هودل، او رقیب ته چې د لاسو کې لاسونه یې هودل، نو ماته دې په زړه باندې داغونه یې ښودل، و چې تا په غونډه زه شنه خالونه یې هودل. په تا پسې به ولې هر سړی لیونی نه و،
پتا پسې به ولې هر سړی لیونی نه و چې تا لکه د زرکې قدمونه ایښودل و چې تا لکه د زرکې قدمونه ایښودل نو ماته دې په زړه باندې داغونه ایښودل چې تا په غونډه ته ناشنه خالونه ایښودل هغه پیاله به ولې د خمار نه ډکه نه وه. دا شعر چې دی دا شعر د کمال ته ډالۍ وي سپیشل هغه پیاله به ولې د خمار نه ډکه نه وه او چې تا به پې د سرو شونډو سرونه ایښودل او چې تا به پې د سرو شونډو سرونه ایښودل نو ماته دې په زړه باندې داغونه ایښودل چې تا په غونډه زه ناشنه خالونه ایښودل نو ستا مینه د ټګې او د فریب و د زړه سره ستا مینه د ټګې او د فریب و د زړه سره آیا زرمانې هسې پې شرطونه ایښودل وایا زرمانې هسې پې شرطونه ایښودل نو ماته دې په زړه باندې داغونه ایښودل و چې تا په غونډه زه ناشنه خالونه ایښودل و چې تا په غونډه زه ناشنه خالونه ایښودل. ډېر ښه دي ډېره مننه ډېره زیاته مننه. یقینا ګرانو مینوالو تاسو وکتل چې څنګه مې ذکر وکړلو چې زمونږ د پیج زمونږ د چینل یا څومره ویډیوز چې کوم دی ریکارډ کېږي نو هغه کیمرامین چې کوم دی ایاز صاحب کوي او نن مې غوښتل چې ایاز ارماني صاحب راولم او ستاسو مخې ته یې کښېنوم او ستاسو دپاره ترنه خشته خشته شعرونه ریکارډ کړم او ستاسو مخې له راوړم. د ارماني صاحب ډېره زیاته مننه د ډېره وخت مهرباني. راکولو د دې نوې غزلو لیکلو او د دومره خشته ترنم. تر بلې مرکې پورې خپل رور امیر قرار له ورکړې اجازت د لوی الله په امان.